ورونه په کراچۍ کې خانقاه ده. خانقاه د څه په خاطر باندې؟ د تصفیې په خاطر باندې. تصوف خو د دې په خاطر باندې چې سړی د دنیا له تعلقاتو نه قطع کړي او سړی الله ته وصل کړي. د تصوف مقصود خدا ده تخلا عن رذایل وتحلا بالفضایل. خدای تعریف ده کنه چې انسان له دنیوي ټولو تعلقاتو نه قطع کړي، چې هېڅ د دنیا کوم شي ته ورپام نه وي، نه ښځې ته، نه اولاد ته، نه ورور ته، نه پیسو ته، نه مال ته، نه کور ته، نه عیش او عشرت ته، یوازې په دې سوچ او فکر کوي چې زه څنګه الله ته ځان ورسومه. دغه سړي ته صوفي ویل کېږي. دغسې خو به هر څوک دعوه کوي. ورونه تاسې راځئ فکر وکړئ صوفیان څوک دي؟ هغه د وزیرستان هغه خیرن لیوني مجاهدین دي، که هغه پاک په قالینو کې اللهو چغې چې وایي په خانقاو کې ناست دي، که هغه صوفیان دي. ورونه صوفیان څوک دي؟ هغه د خانقاه هغه لویه خانقاه ده چې الله ته سړی وصل کوي، چې دوی پکې ناست دي، ذکرونه پکې کوي، اللهو پکې وایي. که هغه لویه خانقاه ده چې د تیږو په منځ کې د بوټو په څنګ کې یو توره د تیاره کوټه جوړه کړې ده، د جهاد مرکز یې پکې جوړ کړی ده، خلک الله ته پکې وصل کوي. کومه یوه لویه خانقاه ده ورونو؟ کومه سړی الله ته زر وصل کوي؟ ورونه د خانقاه مقصود خو دا وي سړی الله ته وصل کړي. نو په داسې خانقاه باندې د خاورې واورې چې هلته پیر صاحب ته جرنیلان ورځي وظیفې ترې نه اخلي. داسې خانقاه په داسې صوفیانو باندې خو دې اور ولګېږي چې هلته ورسې ذکر ورته کوي، وظیفې پخوي، بېرته روان یې هلته ډیپلۍ ته د جهاد په خلاف باندې لګوي. داسې پیرانو باندې دې اور ولګېږي چې هلته په خانقاه کې ناست خلکو ته وظیفې ورکوي، بېرته په سي ټي ډي کې وظیفې لري، په مجاهدینو باندې چاپې وهي. ورونه دا پیران سول، دا خانقاه سوله، دا الله ته د وصلېدلو لار سوله. ورونه عظیمه خانقاه کومه یوه ده؟ هغه خانقاه سړی الله ته وصل کوي. ورونه هغه د جهاد خانقاه ده، د جهاد رهبر، د جهاد امام، د جهاد امیر. ورونه د هغه لوی پیر ده چې د ځمکې په مخ باندې انسانان که غواړي چې ځان الله ته ورسوي، د جهاد رهبر ته ورسي چې الله ته یې ورسوي. ورونه الله ته د وصل لاره، الله ته د وصل خانقاه، الله ته د تصفیې او د تزکیې پیر د ځمکې په مخ باندې هغه د جهاد له رهبره بل څوک نشته. ځکه ورونه دا سړی الله ته رسوي. ځکه د تصوف مقصود دغه د تزکیې او د تصفیې مقصود دغه د که سړی الله ته ورسېږي. ورونه تاسې مجاهدینو ته فکر وکړئ، د ښځې نه بېغمه د ښځې پروا نه لري، د اولاد پروا نه لري، د ورور په قصه کې نه وي، د پلار په قصه کې نه وي، د ملک او د مناسب په قصه کې نه وي، د استاد په قصه کې لا نه وي، د کور په قصه کې نه وي، د پیسو په قصه کې نه وي، د عیش او د عشرت د ښه ژوند په قصه کې نه وي. ورونو یوازې په دې سوچ کې چې څنګه شهادت ته ورسېږي، څنګه استشهاد ته ورسېږي، الله ته زارۍ کوي، الله ته په شپو باندې چغې وایي، الله ته دعاوې کوي چې الله ته ورسېږي. ورونه په غره کې ورته ناست دي. ته څه فکر کوې ورونه چې هغه مرید، هغه صوفي چې په توره شپه کې د تیږو په بیخ کې د ونو لاندې په تیږو کې سجدې ږدي، الله ته زاړي او الله ته وظیفه کوي، نو هغه صوفي او د کراچۍ او د پېښور دغو ګرمو پستو قالینو د خانقاه له صوفي سره برابر ده؟ کله وحاشه ورونه، هېڅکله دا نه برابرېږي. په دې تزکیو په دې تصفیو باندې غلط هم نسي ورونو، چې هغه تزکیه او تصفیه چې هغه جرنیل ته وظیفه ورکوي، کرنل روانې وظیفه ورکوي، پوجیان له وظیفې پخې کړلې، پوجیان صوفیان سوله. پیر صاحب د ورونه موږ او تاسې به کېدای شي تاسې به یې وپېژني. داسې پیران دي موږ د نظر لاندې دي، موږ یې ګورو، موږ ترې خبرېږو، موږ له حالاتو نه خبرېږو چې په سي ټي ډي کې دې په مجاهدینو باندې چاپې وهي. همدغه خلک الله ته وصل کوي. نو ورونه جهاد دا یو عظیم عبادت ده. جهاد هغه څه د ورونه سړی الله ته رسوي. جهاد هغه څه د ورونه چې د دنیا روابط تشکې قطع کوي. جهاد هغه څه د ورونه چې د دنیا تعلقات تشکې قطع کوي. جهاد هغه څه د ورونه چې تخلا عن رذائل دغه جهاد راولي. جهاد هغه څه ده چې تحلا ښایستوالی بالفضائل د جهاد راولي ورونو. نو د جهاد رهبر د لوی پیر ده، د جهاد مرکز د لوی خانقاه ده، او مجاهد د لوی صوفي ده. ورونه د ځمکې په مخ باندې له دوی نه پاک او سپېڅلي خلک نشته. ورونه د الله ویل چې لا یستوون عند الله، هغه خانقاه پیران او دغه پیر د جهاد رهبر او هغه صوفیان او دغه صوفي نه دي سره برابر.